السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي ټول به جوړ او روغ خوښ او خوشحاله به یاست. یو ځل بیا د ابوکاټرل ټریډینګ اکیډمي څخه یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. غواړم نن یوازې تاسو سره د ټکنیکل انالیسس یا تخنیکي تحلیل په مورد باندې تاسو سره بحث مباحثه وکړم. غواړم هغه شیان چې کوم په تخنیکي تحلیل کې موږ ته مهم دي یا کوم چې موږ زیات کاروو باید په پوه سو یا ځانونه باید په پوه کړو. غواړم یوازې په هغه موضوع تاسو سره بحث وکړم. اصل کې ټکنیکل انالیسس یا تخنیکي تحلیل څه شي ته ویل کیږي. ټکنیکل انالیسس هغه طریقه ده چې په چارت یا په پرایس چارت کې لاندې شیان یا څو مهم شیان په نښه کوي، لکه د قیمت حرکت دی یا پرایس مومنت ورته وایي، ولیوم یا حجم دی، پیټرنونه دي، انډیکیټرونه دي. دا شیان پکې کارول کیږي څو دی د راتلونکي حرکت اټکل وکړي یا د راتلونکي حرکت اټکل سي. خو اصلي فلسفه یې درې جملې دی: د ټکنیکل انالیسس یا تخنیکي تحلیل مارکیټ هر څه په قیمت کې منعکسوي. دوهم، قیمت په ټرند حرکت کوي، فرض که اپ ټرند یا ډاون ټرند. دریم، تاریخ تکراریږي، خامخا تکراریدونکی دی. دا د ټکنیکل انالیسس فلسفه ده. نو دا چې مارکیټ هر څه په قیمت کې منعکسوي، قیمت په ټرند حرکت کوي او تاریخ بیا تکراریږي، نو بیا ولې 90% خلک تاوان کوي؟ آیا په دې پوهیږئ؟ دا ډیره مهمه برخه ده، ځکه چې خلک احساسات لري، ګریډ او فیر. اکثره خلک داسې عادت لري په لوړه بیه کې یو څه رانیسي، دې ته ګریډ ویل کیږي، خو په ټیټه بیه کې خرڅوي، دې ته پانیک ویل کیږي. یعنی کله چې یو څوک تلواري سي یا احساساتي سي، بس یو څه ژر تر ژره خریداري کوي، فکر کوي مارکیټ نور هم لوړ حرکت کوي یا قیمت نور هم لوړ ځي، خو بدبختانه چې په هماغه ځای څخه بیرته رالویږي او په تاوان کې خرڅوي. او دوی سټاپ لاس نه کاروي. سټاپ لاس د مارکیټ ده چې سټاپ لاس کولی شي ستا شتمني وژغوري، خو بدبختانه چې 90% کسان ځکه تاوان کوي چې دوی سټاپ لاسونه نه کاروي. اصل کې مارکیټ منطقي دی، خلک احساساتي دي. دوهم، بې پلانه ټریډ دی. ډېری خلک یوازې انډیکیټر ته ګوري، فرض که RSI دی یا مکډي ده یا ولیوم دی یا بل یو. د ریسک منیجمنت نه کار نه اخلي او د ریوارد او ریسک یا R+R نه محاسبه کوي. دا چې R+R یا ریسک ریوارد څنګه محاسبه کیږي، دې موضوع باندې هم راځو. که ته 10 ټریډونه وکړې او هر ځل 10% یا 10% ریسک واخلې، ژر به دې اکاونټ صفر سي. دریم، اوور ټریډینګ هر حرکت کې داخليږي. خلک دا رقم یو عادت لري چې هر حرکت راشي دوی پکې ځان داخلوي یا مداخله کوي، خو مسلکي ټریډر انتظار باسي، عادي کس بې صبره وي. څلورم، د سمارټ منی کنسپټ غلطه پوهه. اکثره کسان داسې وي چې بس یو شي ته ګوري، فرض که سمارټ منی کنسپټ یا ټکنیکل انالیسس یا پرایس اکشن، د دوی څخه همیشه ژر بې صبري کیږي. که ته هر وخت صبر ولرې، ته به همیشه ګټه کوي. دا سو
د 90% د خلکو د تاوان هغه مهم شیان چې ولې دوی تاوان کوي. خو د ټکنیکل انالیسس د اولني تدریس څخه راځو شروع کوو چې د ټکنیکل انالیسس کې اولني تدریس څه دی او یا څه ته باید موږ پام وکړو. په ټکنیکل انالیسس کې اول د کینډل پیژندنه ده. کینډل څه شي ته ویل کیږي؟ صحیح ده. پس که زه راځم تاسو ته د کینډل تشریح کوم چې څنګه بندیږي یا څنګه خلاصیږي یا څنګه حرکت کوي. فرض که زه راځم 2 دانې کینډلونه رسموم. صحیح ده. فرض که دا یو سور کینډل دی. او فرض که دا زرغون کینډل دی. صحیح ده. اوس نو څنګه کار کوي یا څنګه باید کار وکړي. زه راځم تاسو دا تشریح کوم چې سور کینډل څنګه خلاصیږي یا زرغون کینډل څنګه خلاصیږي. ګوري اول تاسو د رنگ له حساب څخه سور او زرغون کینډل وپیژنئ. سور کینډل څنګه حرکت کوي او زرغون کینډل څنګه حرکت کوي. سور کینډل په عموم کې د دې څخه قیمت راکښته کیږي او سور کینډل جوړیږي او د زرغون کینډل څخه هدف دا دی چې قیمت پورته کیږي او زرغون کینډل پورته کیږي. صحیح ده. اوس نو موږ باید یوازې د دوی اوپن او کلوز هم وپیژنو. اصل کې خو موږ په مارکیټ کې 2 حالته لرو، یو بولش دی او یو بیرش دی. د بولش څخه هدف دا دی چې قیمت پورته ځي او د بیرش څخه هدف دا دی چې قیمت کښته ځي. اوس نو سور کینډل او زرغون کینډل راځم. سور کینډل چې کله خلاصیږي اوپن او کلوز یې وایو. اوپن کلوز او برعکس اوپن او شیشه کلوز. اوس نو زرغون کینډل په پای کې خلاصیږي په سر کې بندیږي. ولې؟ په دې خاطر چې قیمت پورته ځي. فرض که قیمت دلته خلاصیږي بیا دلته بندیږي ځکه قیمت پورته خیږي او بل کینډل چې جوړیږي، بل کینډل چې په کوم ځای کې چې اولنی کینډل بندیږي هلته دستي بل دوهم کینډل پسې خلاصیږي. دلته فرض که دا قیمت دلته بندیږي دلته دستي بل کینډل خلاصیږي او پورته بندیږي. صحیح ده. نو ځکه موږ وایو چې د زرغون کینډل یا د بولش کینډل قیمت په پای کې خلاصیږي په سر کې بندیږي. برعکس د سره کینډل یا بیرش کینډل قیمت اولنی ځای یا چې خلاصیږي هغه په سر کې خلاصیږي او په پای کې بندیږي ځکه چې په قیمت کښته را روان وي. دلته فرض که بیرش کینډل یا سور ریډ کینډل په دې ځای کې خلاصیږي او دلته بندیږي. صحیح ده. او دستي بل کینډل یعنی بل بولش بیرش کینډل په دې ځای کې بیا خلاصیږي او په پای کې بندیږي. نو ځکه موږ وایو چې بیرش کینډل په سر کې خلاصیږي او په پای کې بندیږي. برعکس بولش کینډل په پای کې خلاصیږي او په سر کې بندیږي. دې ته څه ویل کیږي او دا ډیر مهم دی. بیا په کینډل سټیکونو کې موږ څو برخې لرو. فرض که دوجي دی، ماروبازو دی، سپاینینګ ټاپ دی، بولش سپاینینګ ټاپ دی، بیرش سپاینینګ ټاپ دی، داسې نور کینډلان دي، مورنینګ سټار دی، همر کینډل دی. د دوی ټولو پیژندنه ډیره مهمه ده ځکه په ټکنیکل
انالیسس کې دا هر کینډل ځان ته خپل ارزښت لري. که دا کینډل په دې ځای کې جوړ شي څه معنا لري، که دا کینډل په دې ځای کې جوړ شي څه معنا لري، او که دا کینډل په دې ځای کې جوړ شي څه معنا لري. نو په دې خاطر باندې د کینډل سټیکولوژي ډیره مهمه ده او زده کړه یې تر ټولو مهمه ده. یعنی هر کینډل چې جوړیږي دا تصادفي ډول باندې نه جوړیږي، دا د چې په دې ځای کې بایران یا اخیستونکي څومره زور لري یا سیلران خرڅونکي په دې ځای کې څومره زور لري، او د دې سره برابر د بایرانو د سیلرانو ترمنځ چې کم مقایسه کیږي یا د دې ترمنځ چې کم زور او کمزوري موږ معلومو، هغه موږ په واسطه باندې کولی شو. نو اوس که د دې کیندلو تر شا کومه سایکالوژي راځي، فرض کړه که همر کیندل جوړیږي څه معنا، فرض کړه که مورنینګ سټار جوړیږي څه معنا، فرض کړه که ایونینګ سټار جوړیږي څه معنا، فرض کړه که بل کیندل جوړیږي څه معنا. کله چې د دې د شا سایکالوژي چې کومه ده یا د دې تر شا چې کوم عمل دی، که دا په صحیح ډول باندې څېړنه وشي یا په صحیح ډول باندې زه په دې باوري یم چې حتما او ضرورا تاسو کولی شئ ګټه وکړئ. یوازې دا نه معنا چې موږ همر کینډل وایو، نو په دې نه پوهېږو چې د همر کینډل تر شا څه تېرېږي، څه روان دي، څه کېدونکي دي. نو هر کینډل چې موږ وایو یا موږ وینو دا په تصادفي ډول نه، بلکې د مارکیټ کې د بایرانو د سیلرانو کمزورتیا او د ترمنځ د دې ښکارندویي کوي. نو د دې تر شا چې کومه سایکالوژي روانه ده یا کوم درس روان دی دا ډیر مهم دی او د دې زده کړه فرض عین دی. څوک غواړي په کریپټو کرنسي مارکیټ کې په صحیح ډول وځلېږي او په صحیح ډول باندې ګټه وکړي. خیر په دې اړه باندې دا چې سایکالوژي څنګه موږ کار وکړو یا په دې موضوع باندې انشاءالله وروسته غږېږو. اوس نو زموږ د درس بله موضوع چې کومه ده په ټکنیکل انالیسس کې هغه د مارکیټ سټرکچر دی. دا چې مارکیټ سټرکچر څه شي ته وایي یا څنګه کار کوي یا په کوم وخت موږ دې ته اولیت ورکولی شو، غواړو په دې باندې مارکیټ یا های او لو او څنګه لوړي او ټیټي جوړوي. صحیح ده. خو مارکیټ تل په درې حالاتو کې وي. عموما چې کوم وي مارکیټ په درې حالاتو کې یا مارکیټ په عموم کې د کریپټو کرنسي مارکیټ یا هغه د فورکس مارکیټ درې حالتونه لري. یو اپ ټرند دی چې سعودي حالت ورته وایي، نفس یې دا دی هایر های جوړیږي یا هایر لو جوړیږي، یعنی هر نوی های د مخکې نه لوړ وي او هر لو هم د مخکې نه لوړ وي، دا د خریدارانو کنټرول شي. بل ډاون ټرند یا نزولي حالت دی، بل رینج سایډ وی کنسولیډیشن حالت. صحیح ده. دا شان تر ټولو مهم دي. اوس موږ کولی شو موږ هایر های او هایر لو وپېژنو. دا په ټکنیکل انالیسس کې یو ستراتیژي ده. د هایر های او هایر لو یو ستراتیژي ده چې که ووایم په مارکیټ کې دا څنګه چې د کینډلانو سایکالوژي موږ فرض عین بولو، داسې موږ کولی شو هایر های او هایر لو ستراتیژي باندې قیمت اټکل کو یا د دې پریډکشن وکړو. اوس نو څنګه کار کوي، راځو موږ په دې باندې غږېږو. ګورئ موږ څو حالته لرو. یو هایر های دی چې ورته ایچ ایچ هم ویل کېږي، بل هایر لو دی چې ورته ایچ ال هم ویل کېږي، بل لوور های دی چې ورته ال ایچ هم ویل کېږي.
بل دی لوور لو چې ورته ال ال هم ویل کیږي. د دې څخه اوس هدف څه دی؟ هایر های څخه معنا دا ده چې لوړ 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 یعنی تر ټولو لوړ تر ټولو لوړ. بل هایر لو دی. هایر لو یعنی لوړ ښکته لوړ ښکته یعنی تر لوړ ښکته. بل دی لور های صحیح ده یا هم مخفف یې یا شارټ کټ یې ال ایچ دی. د لور های څخه هدف دا دی چې ښکته لوړ. ګورې هایر لو دا معنا چې لوړ ښکته، برعکس لور های دا معنا چې ښکته لوړ یعنی ښکته لوړ یعنی تر ښکته لوړ. بل دی لور لو ښکته ښکته یا ټیټ ټیټ یا تر ټولو ټیټ. ښکته ښکته یعنی تر ټولو ټیټ. اوس نو دا د مارکیټ سټرکچر جوړي یا د هایر های د هایر لو سټریټجي. اوس نو څنګه دا موږ کولای شو په چارت کې وګورو یا څنګه کولای شو د دې مطابق تحلیل وکړو. فرض کړه زه راځم تاسو ته د یو دا رقم ټرینډ شکل ښیم. ښه اوس موږ غواړو په دې باندې وګورو چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هایر های او هایر لو معلوم کړو. فرض کړه قیمت له لو څخه روان دی. فرض کړه قیمت له لو څخه روان دی. صحیح ده. لو یعنی کښته طرف، ولې په دې خاطر چې قیمت د کښته طرف څخه روان دی. کله چې قیمت د کښته څخه پورته ولاړ دلته څه شي جوړیږي؟ دلته لوور های جوړیږي. ولې لوور های جوړیږي؟ په دې خاطر چې قیمت له کښته څخه لوړ روان دی. صحیح ده. لوور های فرض کړه زه راځم دلته لوور های لیکم. صحیح ده. اوس نو بیرته چې کله قیمت راکښته کیږي لوور های څخه قیمت فرض کړه دلته قیمت بیرته راګرځي له لوور های څخه قیمت راګرځي. نو له لوور های څخه چې قیمت راوګرځي فرض کړه دلته بیرته وګرځي. دلته موږ دې کونج ته څه شي ویلی شو یا دې کرنر ته موږ څه شي ویلی شو چې دلته قیمت ګرځېدلی دی. دې ته موږ هایر لو ویلی شو. ولې په دې خاطر باندې چې قیمت له لوړ څخه ښکته رالی. له لوړ څخه ښکته هایر لوړ لو ښکته. نو ځکه موږ وایو چې هایر لو. صحیح ده. اوس نو قیمت پورته ولاړ ان دومره پورته ولاړی چې پخوانی لوور های هم مات کړي. که موږ وګورو په دې ځای کې قیمت له دې ځای څخه ډیر پورته ولاړ. نو کله چې د دې ځای څخه دی پورته ځي دلته څه شي جوړوي؟ دلته هایر های جوړوي. د هایر های چې دلته موږ معنا کړی وو موږ وایو لوړ لوړ یعنی تر ټولو لوړ. نو کله چې قیمت هایر های جوړوي فرض که په دې ځای کې هایر های جوړوي نو خو په دې ساحه کې بل داسې قیمت نشته چې تر دغه هم پورته تللی. که چیرې دلته په دې ساحه کې داسې بل قیمت وای چې تر دې پورته تللی وای بیا موږ دې ته لوور های ویلی شو. هایر های نشو ورته ویلی. اوس خو موږ دلته په دې خاطر دې ته هایر های ویلی شو چې دلته بل داسې لوړ قیمت نشته چې له دې څخه پورته تللی وي. زه راځم دلته چې شي لیکم هایر های. صحیح ده. همداسې راځه تر دې ځای پورې هایر لو سو بیا بیرته لوور های سو بیا لوور لو سو. لوور لو په دې خاطر سو چې په دې ساحه کې یعنی په تیره تاریخچه کې داسې قیمت نه و چې دا ساحه یې مات کړی وای. نو په دې خاطر باندې موږ دې ته څه شي ویلی شو؟ لوور لو ویلی شو. څنګه چې موږ هایر های ته هایر های ویلو همداسې په دې ساحه کې داسې بل قیمت پیدا نه شو
دا ساحه ماته کی، نو ځکه موږ دې ته څه شی وایو؟ دې ته موږ لوور اوس نو څنګه موږ کولای شو چې دا په چارت کې استعمال کړو؟ اوس په چارت کې د دې استعمال هم ډېر مهم دی. او اوس نو د هایر های د هایر لو ستراتیژي د زده کړې څخه هدف څه دی؟ د دې څخه یوازینی هدف دا دی د لوور های د هایر لو یا د لوور های یا د هایر لو یا د هایر های یا د لوور لو څخه هدف دا دی. اوس زه راځم تاسو ته په ډېر اسانه شکل د دې موضوع پوهېدل غواړم. څنګه؟ که چیرې لوور های جوړیږي نو ته باید قیمت هایر لو حتما جوړیږي. که چیرې لوور های جوړیږي ته باید پوه شې چې راتلونکی قیمت هایر لو خامخا جوړیږي. که چیرې هایر های جوړیږي ته باید پوه شې چې قیمت د راتلونکي هایر لو حتما جوړیږي. که هایر لو جوړیږي ته باید پوه شې چې لوور های حتما جوړیږي. نو ځکه د دې څخه موږ په یوه شي باندې په دې پوه شو، که لوور های جوړ شي او د لوور های سره قیمت راوګرځېږي نو موږ په دې باندې په اسانۍ پوهېږو چې قیمت خامخا ډاون ځي، تر یو حد پورې خامخا ډاون ځي. هغه ساحه باید موږ په سپورټ او ریزسټنس کې معلومه کړو چې په کوم ځای کې باید انټري واخیستل شي، څنګه واخیستل شي، سټاپ باید په کوم ځای کې. په دې موضوع باندې انشاءالله وروسته غږیږو. دا شوه د هایر های او د هایر لو ستراتیژي کار او یا ګټه. خو بیا هم که چیرې په دې موضوع تاسو پوه نه سواست یا په دې موضوع باندې ستاسو سر نه شو خلاص، انشاءالله زه مو په خدمت کې یم. پوښتنه وکړئ، زه به انشاءالله په کمنټ کې ستاسو د دې پوښتنې جواب حتما. بله موضوع ده د سپورټ او ریزسټنس. سپورټ او ریزسټنس څه ته ویل کیږي؟ سپورټ اینڈ ریزسټنس یا هم څوک ورته اس آر لیولز وایي. اس آر لیولز. سپورټ یعنی ملاتړ او ریزسټنس مطلب مقاومت یا اس آر لیول د ملاتړ او مقاومت لیولونه. سپورټ او ریزسټنس یو دوه افقي زونونه یا ټرند لاینونه دي چې یوازې مختصرې ساحې په کنټرول کې نیولو سره موږ کولی شو د هغې ساحې یوازینی معلومات ترلاسه کړو. فرض که دا ساحه موږ په کنټرول کې نیسو. ګورئ، سپورټ او ریزسټنس همیشه که هغه ساحه چیرې چې قیمت ډېر تللی وي دې ته سپورټ زون ویل کیږي یا د سپورټ ایریا یا سپورټ ساحه ویل کیږي، د ملاتړ ساحه. او چیرې چې قیمت لوړ تللی وي هغې ساحې ته موږ ریزسټنس یا مقاومت لاین ویلی شو. صحیح ده. فرض که زه راځم دلته سپورټ او ریزسټنس تاسو ته تشریح کوم. فرض که ټرند لاین راخلو موږ یوازې دا ساحه دا موږ ته څه شي سو؟ دا موږ ته ریزسټنس ساحه سوه او دا موږ ته سپورټ ساحه سوه یا ملاتړ ساحه. اوس نو د سپورټ او د ریزسټنس څخه هدف څه شو دی؟ ګورئ، او ولې موږ دا دلته ږدو؟ ګورئ، سپورټ لاین په هغه ځای کې ښول کیږي چیرې چې قیمت تر هغه نور ښکته نه وي تللی، او ریزسټنس یا مقاومت لاین په هغه ځای کې ښول کیږي چیرې چې قیمت تر هغه نور پورته نه وي تللی. د سپورټ او ریزسټنس څخه یوازینی هدف دا دی، فرض کړه که قیمت له دې ساحې څخه تر دغې ساحې پورې راځي، د دې هدف دا دی چې سیلرانو یا شارټ ټریډو والا یا پلورونکو د قیمت تر دغه ځایه ملاتړ وکړي. نور یې هغه خواته زور نه درلودی چې د دې ملاتړ وکړي چې قیمت کښته بوسي. نو ځکه په دا ساحه موږ یوازې په دې پېژنو چې قیمت تر دغه ځایه پورې
د پلورونکو یا د سیلرانو لخوا څخه تر دغه ځایه پورې ملاتړ سوی ده، نور هغې خواته نه دی تللی. او ريزيستنس لاين موږ په دې ځکه دلته یږدو چې قیمت تر دغه ځای پورې د بایرانو لخوا څخه تر دغه ځای پورې مقاومت سوی ده. یعنی بایرانو تر دغه ځای پورې مقاومت درلود چې قیمت تر دغه ځای پورې راولي، نور هغې خواته د بایرانو مقاومت نه و. ولې په دې خاطر چې په چارت کې یا د قیمت پر سر باندې یوازینی هدف د بایرانو او سیلرانو ترمنځ جنگ دی، او په دې جنگ کې یوازې موږ ګټه غواړو، او ګټه هغه څوک کولی شي چې د حق د طرف طرفداري وکړي. اوس که قیمت کښته را روان وي او ته باینګ کوې، دا خو غلطه ده، او که قیمت پورته روان وي او ته سیلینګ کوې، دا هم غلطه ده. موږ یوازې هغه لار نیسو چې کومه خوا چې قوي، کومه خوا چې زور لري، نو بیا موږ کولی شو په اسانۍ سره ګټه وکړو، او موږ هېڅ دې ته ضرورت پیدا نه کړو چې یا سټاپ لاس کښېږدو یا زموږ سټاپ لاس هیټ سي یا موږ تاوان وکړو. خو مهمه دا ده چې څه شي وسي چې هغه د حق لاره موږ ونیسو. که بایران پر حق وي باید موږ هغه، خو اوس د دې حق د پېژندلو دپاره موږ سپورټ ريزسټنس پېژندل غواړو، موږ د هایر های د هایر لو پېژندل غواړو، موږ د مارکیټ د سټرکچر پېژندل غواړو. په دې خاطر باندې د سایکولوژي زده کړه غواړو چې موږ هغه طرف ونیسو ترڅو موږ ګټو. نو دا نن ورځې موضوع دا موضوع تر راتلونکي درس پورې به انشاءالله الرحمن حتما موږ هغه شیان یا چې کوم درس وایو کوشش وکړئ تاسو محنت وکړئ، زده کړه یې وکړئ. انشاءالله غواړم تاسو سره د ټکنیکل انالایز مکمل کورس چې په 3 برخو یا 4 برخو کې راځي مکمل تشریح کړم. که غواړئ همیشه ګټه وکړئ، که غواړئ همیشه پیسې لاسته راوړئ، لکه څنګه چې تاسو په دې عکسو کې وینئ، نو سخت تکلیف وکړئ، یوازې خپل هدف وټاکئ، مارکیټ خپل ښکار وګرځوئ، نه دا چې مارکیټ تاسو ښکار وګرځوي، نو ځکه بیا تاسو کولی شئ ګټه وکړئ. تر راتلونکي درس پورې د خدای په امان.